السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ د ژوند په مزو کې به وو. دغه به تاسو ته په ویلو کې پاته ولګي چې زه چېرته روان یم او چېرته دروم یم. په ټول نه پیله زه وختم حیات له ځکه چې مو په کومه لار باندې تاګ وو او حیات اباد په لار باندې تاګ وو. خطا خو به ورته تاسو وایي او دغه ته خو به مخکې دروازور چاک ویل، اوس ورته کوم چوک وایي دا خو به تاسو به راته په کمنټ کې وایي. ښه دا هم راته تاسو په کمنټ کې وایي چې مخکې زوړ دروازور ښه وو که دا نوی دروازور ښه دی. ښه داسې چې کوم دی بس د خپل مزل مې چې کوم دی جوري ساتلی وو، نو راورسېدم باغناران چوک له. دا که تاسو وګورو دا باغناران دی. ماشاءالله دغه خپل هر شي خپل سیزن وي، خو اوس خو یې سیزن نشته نو ګرمي ډېره زیاته وه. نو مزل مې چې کوم دی بس جوري ساتلی وو. روان وم کمپلیکس هسپتال له ځکه چې بیماران وو راسره، نو بیمارانو له به ځان راسره ما چې وړوکی کلیپ یې تاسو سره هم شریک کړم. د چوکونه یې ماشاءالله نن سپورټینګ کې خو ډېر ښکلي جوړ کړي، حد یې پرې کړی دی، بس شینواري ده ټوله. ښه که د خپل وګورو دا پی ډي اې خو به ډېر خلک صرف په پی ډي اې باندې پېژني، خو دا پته به ورته نه وي چې په دا کې چې کېږي او چې روان دی. ښه که پی ډي اې کې چې کوم دی که نه هر رنګ سرکوري محکمه موجوده و. دا به تاسو ته یا پته وي یا به نه وي. په پی ډي اې کې چې کوم دی هر رنګ سرکوري محکمه موجوده لکه څو بېرته زوین که ته ګوړه یې خرڅې واخیسته وې نو ستا به درته خامخا خودو ته میلویږي. ښه راغلم مې ټول نه پیله رامکو پمپ له ځکه چې دا مو فیورټ پمپ دی. مو په پېښور کې ټول نه خوښې پمپ چې کوم دی هغه د ارامکو دی ځکه چې ماشاءالله کوالټي هم ښه او صفوي په لحاظ باندې هم ښه دی او که ریټ په لحاظ باندې وګورې هم ښه دی. نو راغلم موټرسایکل کې مې پټرول واچوه. یقین وکړه زه په بل ځای کې پټرول د 100-200 روپیو اچوم چې 2000 اډیشن زه 500 روپیو اچوم ځکه چې ما له ښه ډېر کافي کور کې نو بس پټرول مې ورته واچول. واپس چې کوم دی هاسپټل چوک کې راتاو شوم. ښه که دا ویډیو تاسو ګورو نو دا ویډیو ځان سره خامخا لایک کړو. زمو فیسبوک پیج هم دی، یوټیوب چینل هم دی نو هر ځان سره خامخا سبسکرایب کړو. فیسبوک پیج چې کوم دی ځان سره خامخا فالو کړو چې نوې نوې ویډیو تاسو له په ټیم در درومي. ډېر خلک په دا کوشش کوي چې مطلب یې ته په ویډیوګانو کې داسې څه خصوصیات دی، خو انشاءالله تعالی یوه ورځ به داسې راشي چې موږ په ویډیوګانو کې به خصوصیات پیدا وشي. الله تعالی به خصوصیات پیدا کړي، الله به مې چې کوم دی که نه کامیاب کړي. انشاءالله تعالی بیا پکې چې کوم دی خوند پیدا شي. ښارونه ټول نه پیله موټرسایکل مې پارکینګ کړو او بس واپس ته ننوتم هسپتال په طرف. نو چې خلک مو وکتل بې انتهایي ډېر زیات خلک راغلي وو ځکه چې نن سبا بیماري ډېره زیاته وه. الله ټولو بیمارانو یې شفایي کامله عاجله ونصیب کړي. دا خو چې کوم دی بیا ګردو هسپتال دی. ګردو هسپتال له زه ننوتم ځکه چې مو سسټر دو بیماره وه. الله ټولو بیمارانو ته شفایي کامله عاجله ونصیب کړي. د مو سسټر ته هم سپیشل دوا وکړو ګردو بیماره وه چې الله روح صحت ورکړي. ها بس زه خو هسپتال له ننوتم. ډاکټر ته مې په انتظار وم چې ډاکټر به کله راشي. خیر چې کوم دی به ډاکټر راغی. ډاکټر راته وویل چې په انتظار شه، انشاءالله تعالی داخله به درته میلو شي. زه داخلې په نیت باندې راغلی وم نو داخله به انشاءالله ډاکټر راته وویل چې میلو شي، خو انتظار به کوې ځکه چې صحت کارډ والا ته انتظار ډېر ضروري دی. نو انشاءالله تعالی داسې نوې نوې ویډیوګانې به درومي، نوې نوې ویلوګونه به درومي. او که دا ویډیو خوښه شوي ځان سره بیا یې لایک او میلویږو په بل ویلوګ کې. والسلام.